ډیر یو ښه خبر په ننګرهار ولایت کې یو شرکت له دې خلکو سره څه کړي دي راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر ټولو حقیقتونو تاسو هم خبر شئ په سلامونو محرک علیکم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ سئ په هیواد کې د بیکاري د سطح لوړېدو ته په کتو په لږه اندازه کار هم ډیرو ته لوی څیز ښکاري ځکه ولس تر وروستۍ حده بېوزلۍ ځپلی ده په ننګرهار کې هم د بیکاري په اړه ورځ تر بلې شکایتونه ډیریږي په داسې حال کې چې دلته د کاري زمینې د برابرولو ژمنې پوځلونه شوي دي تازه په دې ولایت کې د حبیب حسن په نوم یو خصوصي شرکت چې د 14 میلیونه امریکایي ډالرو په پانګونې سره شاوخوا 10,000 تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده دا شرکت په دې ولایت کې د چرګانو فارمونو د هیچري ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت کوي او یاد شمیر کسان پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار ترسره کوي د ننګرهار مالی او اداري مرستیال تمیم عارف مومند د یاد شرکت له مسؤلینو مننه کړې ده چې په دې ولایت کې د چرګانو په برخه کې 14 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کړې ده او شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده هغه زیاته کړه په ننګرهار کې د حبیب حسن د چرګانو فرم په شاوخوا 115 جریبه ځمکه کې د 14 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه شوې ده مومند وایي یاد شرکت د اوړي او ژمي په موسم کې 10 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کوي او اوس مهال په 300,000 چرګانو تر روزنې لاندې دي د شرکت مسؤلین وایي دوی هره میاشت له دې شرکت نه 600,000 یو ورځنۍ چرګوړي تولیدوي او په یو ساعت کې د چرګانو لپاره 15 ټنه هیچري د تولید ظرفیت لري دوی وایي اوس مهال دوی سره 10,000 تنه کار کوي او هڅه کوي چې نور کسانو ته هم د کار زمینه برابره کړي او خپل کار پراخ کړي له دې وړاندې نامنې په دې ولایت کې زیات شمیر پانګوال له دې سیمې کډوال کړل چې دې چارې په کاري برخه کې لوی زیان واړو اوس چې د ننګرهار کې د نسبي امن فضا خپره شوی پانګوال پانګونه کوي او اوسیدونکو ته د کار زمینې برابریږي او هیلې هم ورسره د ځان بساینې ډیریږي دوستانو تاسو دغه کړنه د دې شرکت څنګه ارزوئ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه خو وخت درته غواړم